هغه الله دلته یې سره وکړي هغه الله دې بیا ته ته کومک دغه سر راپټ کړه. ستا په غرونو او خارونو بیا د امن صادر خورشا ای زما زخمی وطانا ټول زخمونه دې ټکور شا ای زما زخمی وطانا ټول زخمونه دې. دوستانو السلام علیکم. د پکتیکا په مرکز کې یوې داسې سیمې ته راغلي وي چې هغه زموږ د همکار سیال صاحب په خبره لکه په 18مه پیړۍ کې چې ژوند کوو. دلته څو کورنۍ دي او دغه کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. بعضې کورنۍ نارینه لري چې بازار ته ووځي مزدوري وکړي یوه روزي پیدا کړي او خپل اولادونو ته یې راوړي ورسره ویې خوري. خو په دې خیمو کې په دې کېږدیو کې داسې یوه کورنۍ هم شته چې یوه سپین سارې مور د هغې یوه کونډه نګور او یوازې یو لمسی ژوند کوي. دوی د ژوند له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. دې کورنۍ هغه زموږ او ستاسې په سیمه ییزه اصطلاح هستي ونیستي ده. دا 7 کلن ماشوم به لویږي بیا به د دې کورنۍ سرپرستي کوي او ژوند به ورته جوړوي. د دې اناګۍ دې چیرې ده؟ انا ستړې مه شي راوځي دې باندې راوځي دې باندې ښه یې جوړه یې یخ خو به دې نه یې سوی په دې باندې خو یخ نه منې کېږي. ښه مسې چې په یخ دې نه ووو تر خیر مو شر ډېر نه درته ورسي. خدای دې د آخرت په ښه کې دې ته دې هغه حبیب دومره کومک درکړي ته یې ماته کومک ته دې هغه حبیب دومره کومک درکړي. کله مو چې شی درکړي دي خاص دا اوس خدای دې کومک درکړي. یا مورکۍ له کومه جا دلته راغلي یاست؟ له غزني. له غزني؟ له غزني راغلي. دلته زموږ ملګرو ویلي وای مورکۍ په کور کې تنها اوسي یوازې نګور یې د ورسره او هغه هم ورونو یو څه همکاري ورسره کړې ده د نګور ورونو دي. له ورونه د نګور له ورونه لږ ښه را رسوي دی د خدای ښه د سره دی. زوی دې څه کاره و هغه څه سو؟ زوی مې له ماله سره و شهید له ماله سره و مال یې پې و شپه و یعنې شپون و ښه د لور مې زوی خدای زوی پې واچوه یوه د لور و یو د زوی دغه یوه لور مې یو د لور مې زوی پې واچوه دا چې لوغوره دغه کار دغه قسم دلته مې کډه دغه دی ورونو ته مې کډه راوستل. ښه کنه زه د غزني یم دلته راغلم. ښه پتا کې زوی دې شهید شو؟ زوی مې شهید او دغه احمد یتیم خدای احمد څو کلن ده؟ د 7 کلو دغه یو اجنه یو لمسی دی ده؟ دغه یو د بل د قرآن بل مې وایي د مرتوبه د پلار لیدلی؟ یا پس مرګیز وکړ. اوس په دې کور کې په دې خیمه کې کور خو نه ده نو په دې خیمه کې ته نګور دی او دی اوس د لورې مې درې نور کور چلاو مو په څه شي ده؟ چلاو تا کارم دا دوی م ښه را رسوي. ښه یا دا د نګور پلرګنۍ دي یو څه لاسته سره؟ نګور پلرګنۍ شکر پلار یا دغه ورونه هغوی څه کاره دي؟ قرآن که دا خاران تللي یا مزدورکاري کوي مزدورکاري کنه شی ممځکه پردی دغه پراته سیاسي دغه د بل چا جای بل چا دغه ترپالونه مرپالونه خیمې میمې مو له کومه کړي؟ دغه واخیستی چې چا په ټک کې راغلی چا هم واخیستی په دا ټک باندې چې مثلا دا خلک پوه سي بړستنې و نیالۍ و توشک نالۍ بړستن هغه څه د احمد ته نالۍ راوخته زاړه بړستن هغه څه کوي؟ هغه ګنډم بیا کاروبار کې جوړېږي. بیا د تا او د نګورو د دې لمسکي کار دغه روزي او خوراک او دا رقم قرآن کوم لیدي کومک دی راکټ وکول نه وي. اوس په دې یخ موسم کې دغه خیمه په ګرموي په چی شي؟ قرآن که شاله لې پچو ای نه دغه شپه راوړه زوی راوړه دغه خو دغه وړی دي که نه؟ وړی د شپه بیا بیا یې څه ګنډم بیا یې ورله مال احمد زوی دا دلته کېنه دا دلته کېنه ښه مو دغه د نینې ځای کتلی شو؟ کوم دغه ځای ولې بیا ورسلوه ته درځه عمر به دې څو کاله یې عمر کوي؟ ما ته
او قرآن که به په عمر کې بیا هم سلو ته رسیږي او یاو ته رسیږي سلو نی ته به رسېدلی یم. ښه. سلو ته به رسېدلی. دغه د اصلي ونیستي دا دي اصلي ونیسي او هغه مې ګوټونه لمسیانو ته دي ټول زاړه ګوټونه دي ښه. دغه زاړه ګوټونه دغه په ګونۍ کې دا دې راټول کړي دي دا ټول که تا کیسه وکړه چې د لور ماشومان دې هم یتیمان سوي دي یتیمان دي لور مې زوی ته دغه یو مې لور و یو مې زوی لور چې مې ورځله یې په واچوي ښه زوی دې هم یو لور دې یوه دې لور وه که نه کله چې د زوی شهید سو د لور د زرچال دې سوه او د هغې هم واړه ماشومان پاته سو هغه هم بیا د تا له غاړې دي یا هغه وایي سیال در او که زه شی نه لرم بیا بوټونه موټونه سره یې کوم دا تاسو دا المسکیان دي المسکیان هغه دې یو دې ته پاته تاسو اوس د احمد ته شپې ورځې سبا کوئ احمد زوی دلته راسي دلته احمد زوی خو ماشاءالله د ځوان که نه ځوانېږي به دوستانو خدای دې ته دې خدای دې سمه چې ته دې موږ دومره غمه وکړو دومره هغه وکړو خدای مکر یا به کوی امین 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 د مورکۍ حالت تاسې ولیدو مورکۍ خپل خاوند دې په تقریبا څومره وخت کېږي چې وفات شوی ډېر کلونه هغه هم د یو نیم کال راپات هغه زوی دی زوی مې د یو نیم کال راپات یعنی تا تقریبا له پیله دغه رقم د زکات زندگی تېره ما هم میارګی پیر ما هم ډېرې تېرې کړې خو خدای دې چاره وکړه خدای دې چاره وکړه یوه خبره راولې به د خدای په نوم کړم یوه میارګی پیر یوه هغه وه دغه د یو نیم کال د دوه کلونو مېلمه هلک پاته الله 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 اڅرخې بوندو ځوان بلا اوس څه نو اوس څه ژوند د څه تغییر پکې راغلی دی کالی مالی اڅرخی بیخي سخت ښه لیونۍ وکړې وخواته د دی زه خدای ماښام یم دومره هغه یې وسپمله دومره ډاډه غوړې کې واچول ما به فرنګ خونده کړي او په دی مې نه دا نن زړه مې پې خوږېږي سادم تای سره د خدای دومره کومک دی ما سره مه کوه تای سره د خدای دومره کومک وکړي سر مې لا درپسې منډه کوي دی ولاړه بیا دی ولاړه بیا دی ولاړه مورکۍ بس توکل په خدای انشاءالله الرحمن موږ به د تا مشکلاتو ته رسېدګي کړو د آینده به هم درته راځو بیا به هم درته راځو اول به مخ احمد چې در ځوانېږي تر څو د کار کېږي دی به انشاءالله کوشش کوو چې ښه سړی شي خپل آخرت مم سمه شه د عیال مم سمه شه سالمو سره هم کومک کړی ته سره د خدای دومره وکړي تر اوسه پورې دوی ماته کومک کړی بس د هغوی دې هم کور ودانې دوستانو د دغې مورکۍ کیسه او د ژوند حالت دغه دلته تاسو سره مو شریک او له سخته خورا ډېرو مشکلاتو سره مخامخ سرونو بیا نغمې د چنارونو ستا د غرونو په سرونو مورکیه 50,000 افغانۍ به زه درکړم په دې باندې به هغه د ژوند اوسنی کار روان کړي بیا انشاءالله الرحمن چې زموږ وس ورسېږي بیا به هم همکاري کوو بیا به هم راځو بیا به هم راځو صحیح ده په دې باندې هغه څه چې دا اوس ضرورت کې پیلم له یخه ځان پې وژغوري موږ ته دعاګانې که هغه چا ته دعاګانې که چې د موږ سره یې کومک کړی له تی سره الله دې هغه الله دې تی سره هغه الله دې بیا تی ته کومک بیا د امن صادر خورشه ای زما زخمی وطانا ټول زخمونه دې ټکور شه ای زما زخمی وطانا خدای دې دعاګانې قبول کړه سر دې خدای ما سر توروه بس موږ ته دعاګانې کړه ښه مورکۍ احمده خدای په امان زوی پر هر وطانا لسلګونه دې قربان شم ای پر هر وطانا پسینا چې دې بلیږي مړ د ظالم دا غور شه ای زما زخمی وطانا ټول زخمونه دې ټکور شه ستا په غرونو